کله کله مونږ او تاسو وایو چې دعا کوو الله زمونږ دعا نه قبلوي. نو یو عالم لیکلی دی چې دعا چې نه قبلیږي نو د هغې 10 وجوهات دي. د دعا د نه قبلېدلو 10 وجې دي. یوه وجه ده چې اقرار د الله د توحید کوي خو د الله حکم نه مني. دویمه ده د نبی علیه صلات وسلام د محبت دعوه لري خو په سنتو عمل نه کوي. درېمه ده د قرآن کریم تلاوت کوي او عمل پې نه کوي. څلورمه ده چې د جنت سره محبت ساتي خو د جنت په لاره ځي نه. پنځمه ده چې جهنم سره نفرت ساتي خو د جهنم لاره نه پرېږدي، په هغې رواني. شپږم ده چې شیطان سره د دشمنۍ اعلان کوي خو د شیطان سره موافقت نه پرېږدي. اووم ده چې مړی خخی خو خپل ځان یې هیر دی. اتم ده د خلکو عیبونه لټوي خو خپل عیب چې دی هغه ورته نه ښکاري. نهم ده چې مال جمع کوي د حساب ورځ نه یادوي. لسم ده چې قبر کني خو ځان ته کلکې کلکې ماڼۍ جوړی او د قبر فکر نه ساتي. دا معنا نه ده چې سړی به پوخ کور نه جوړی. پوخ کور جوړول روا دي او دې زمانه کې خو افضل دي ځکه سړی د کار وباسي. دې زمانه کې بارانونه هم د عذابي، که باران نه کېږي مذابي، زلزلې. نو پوخ کور جوړ که چې بیا د عبادت نه وباسي. سبار وخت دروازې ورته لګې، دیوالونه به وایې، کاګلونه به کې، نو بیا دا سړی د کار وباسي. په دې نیت یې جوړ که چې ما د کار نه ونه باسي.